د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله لمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت د عامې روغتیا مسؤلینو د یاد ولایت د چهاربولک ولسوالۍ په بیسپیکال کلي کې د یو روغتیایي مرکز پرانیستنه وکړه چې د دې سره به د چمتحال او چهاربولک ولسوالیو 7500 کورنۍ د روغتیایي خدمتونو څخه برخمنې شي. د بلخ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا چې د بلخ ولایت د چهاربولک ولسوالۍ د بیسپیکال په کلي کې د روغتیایي کلینیک د پرانیستې پر مهال خبرې کولې، نوموړي وویل چې د بیسپیکال روغتیایي کلینیک چې د چمتال او چهاربولک ولسوالیو څخه باندې 7500 کورنۍ او له 10 څخه زیات کلي تر پوښښ لاندې راولي. په دې کلینیک کې روغتیایي خدمتونه لکه د نارینه او ښځینه ناروغانو معاینه، واکسین کول، تغذیه او زیږون پکې ترسره کیږي. ښاغلي توانا زیاته کړه د دغه کلینیک په جوړولو او تجهیز څخه د پاسه 3 میلیونه افغانۍ د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست او د اسلامیک ریلیف محسوسیې لخوا لګول شوي او په دغه کلینیک کې ټول روغتیایي خدمات د خلکو لپاره په وړیا توګه وړاندې کیږي. خدمات صحی را برای 7500 فامیل که 10 قریجات همجوار ولسوالی را در دوش داره انشاءالله عرض خدمات میشه. په ورته وخت کې د هیواد د عامې روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ معین ډاکټر محمد حسن غیاسي د افغانستان ټولو خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د عامې روغتیا وزارت د ژمنو د څرګندولو په ترڅ کې وویل د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو او مسؤلینو له کوچنیو امکاناتو څخه ډیره ګټه پورته کړې او په تیرو 2 کلونو کې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي. همدارنګه ښاغلي غیاسي زیاته کړه چې په تیرو 20 کلونو کې له بده مرغه خلکو ته هر اړخیز او اساسي روغتیایي خدمات نه دي وړاندې شوي، خو دا مهال په ټولو ولایتونو کې د روغتیا د ټولو لپاره تر شعار لاندې با کیفیته او ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي. تعهد حکومت امارت اسلامی افغانستان و در کنارش وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان این هست که ما عرضه خدمات با کیفیت صحی را داشته باشیم با شعار صحت برای همه افغان ها. بلخوا په شمال زون کې د اسلامیک ریلیف دفتر مسؤل اجمل مجبور هم په دغه مرکز کې د راتلونکو 3 کلونو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ډاډ ورکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د دې مرکز د تجهیزاتو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د چهاربولک ولسوالۍ د بیسپیکال کلي اوسیدونکي د بلخ د عامې روغتیا ریاست له دې اقدام څخه خوښ دي. دوی وایي چې له دې وړاندې له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دغه مرکز په جوړېدو سره به د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دوی ستونزې هوارې شي. دغه کلینیک د موږ ډېر خوښ یو، دغه خپل خدمتګار ډاکټران ښه خوښ یو، د ټولو خلکو په خدمت کې دي ډاکټران. خیلی زیات هغه اوس فعلا یو 80% 80% حل کیږي کارم. سابق خو خیلی مشکلات سو اوس ان شاء الله خو اوس خو امنیتي هغه فراهم دي. د یادونې وړ ده چې دغه روغتیایي مرکز د جوړېدو لپاره ځمکه د سیمې د خلکو لخوا ورکړل شوې وه. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو او مرکز مزار شریف ښار کې د شاوخوا 50 بابه روغتیایي کلینیکونو د ساختماني چارو د بشپړېدو خبر ورکړی او د روغتیایي مرکزونو د جوړولو چارې لا هم دوام لري. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا په مزار شریف ښار او دغه ولایت په ولسوالیو کې د خپلو فعالیتونو په اړه وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو له لارښوونې سره سم یې په یو کال کې د بلخ ولایت په بیلابیلو سیمو کې 45 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د ښاغلي توانا په وینا یاد روغتیایي مرکزونه د بلخ ولایت په لرې پرتو سیمو کې جوړ شوي دي. د بلخ ولایت کې تقریبا موږ 15 سالویک صحي مرکزونه موږ جوړ کړي دي تقریبا د 1.5 کال په موده کې. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ معین چې د روغتیا په برخه کې د ستونزو د حل او د روغتیایي کلینیکونو د څارنې په موخه بلخ ته سفر کړی و. وایي فرقی نمیکنه در مرکز ولایات باشه، ولسوالی ها باشه، قریجات باشه، دورترین نقاط جغرافیای کشور ما باشه. آن چیزی که در توان ما هست، در توان حکومت هست، ما در خدمت مردممان قرار بدیم. د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت اراده لري چې د خلکو د ټولو روغتیایي اړتیاو د حل په برخه کې اغیزمن اقدامات وکړي او د هیواد په لرو پرتې سیمو کې نور روغتیایي مرکزونه هم جوړ کړي. د مویتای پیوستون کلب سیالۍ د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا د مویتای فدراسیون په همکارۍ د 50 لوبغاړو ترمنځ د یوې ورځې لپاره پیل شوې.
د بلخ ولایت د مویتای فدراسیون مشر سید الیاس سادات په وینا له 1402 کال راهیسې تر لسو ډېرې بېلابېلې سیالۍ په لار اچولې دي او په نږدې راتلونکي کې به نورې سیالۍ هم پیل کړي. ده هم مسابقات ما در ولایت بلخ در خود سطح ولایت بلخ سطح ولسوالی هم برگزار میکنیم و خوشبختانه امروز هم سومین دوره مسابقات مویتای جام هم بستگی میان کلب‌های ولایت بلخ و سطح ولسوالی ما الحمدلله برگزار کردیم و ان شاء الله الرحمن در این نزدیکا برنامه خیلی خوب داریم که مسابقات کمربند است که این مسابقات رو میتونیم بخوایم این بهترین چهره‌های زون شمال برگزار کنیم. له بلې خوا محمد عیسی حیدري چې د مویتای سیالیو د پیوستون کپ د تنظیمولو مسؤل دی وایي د دې سیالیو له پیلولو یې موخه د مزار شریف ښار او ولسوالیو د 12 کلبونو د 50 ورزشکارانو یوځای کول وو چې په یاده سیالۍ کې به د یوې ورځې لپاره ګډون کوي. هدف از برگزاری مسابقات استعدادیابی بین چهرهای برتر و مسابقات بین زون شمال و زون غرب می باشد. در این مسابقات به تعداد 50 ورزشکار اشتراک دارد که به مدت یک روز این مسابقات راه اندازی گردیده. دغه راز د یادې سیالۍ 2 تنو ورزشکارانو وویل چې د دا ډول سیالیو په پیلېدو خوښ دي او د ورزشکارانو لپاره د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست د ملاتړ غوښتونکي دي. مدت 2 سال میشه مویتا را تمرین میکنم و 6 مسابقه کردیم به فضل خدا تا نوز نباختیم و همچنین مسابقات را برگزار میکنه تا در تیم ملی را پیدا کنیم. از جوانان میخواهیم که و چی ورزش رو بیارن و چی و مواد مخدر و چیزای بد دور باشه. له بلې خوا د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست د عامه اړیکو مسؤل احمد سوراب عثماني وایي چې د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست تل په ټولو برخو کې د ورزشکارانو ملاتړ کړی او په ټولو برخو کې د ورزشي سیالیو د برابرولو لپاره تل هڅې کړي دي او تل یې تر ټولو غوره ورزشکاران مرکز ته ورپېژندلي دي تر څو بهرنۍ سیالیو ته وټاکل شي. د یادولو وړ ده چې دا په بلخ ولایت کې د مویتای پیوستون کپ 3م پړاو سیالۍ دي چې پکې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار او ولسوالیو د 12 کلبونو 50 تنو ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه تر بیا مو العمل ښې چارې.